سلامونه ملګرو د هیواد نیوز چینل ته ښه راغلاست. په ترکیه کې د پاکستان سره مذاکرات تر کومه حده پورې ورسېدل؟ راځئ په ویډیو کې را سره وګورئ. په ترکیه کې د مذاکراتو له ماحول څخه خبرونه ورکول شوي دي چې په ترکیه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مذاکراتو جریان بې له کومې پایلې پای ته رسېدلی دی. هغه څه چې ډېر جالب و دا و چې پاکستاني پلاوي له مذاکراتو سره بلدیت نه درلودي، بې منطقه خبرې کولې او حتی کله به یې سپک چلند هم کاوه او بده ژبه به یې هم کاروله. د دوی د مذاکراتي ټیم اخلاقو، کرکټر او وضعیت ته منځګړي قطر او ترکیه استازي هم حیران پاتول او د حال په ژبه به افغان پلاوي ته وویل چې له ډېرو بدو همسایګانو سره مو سر او کار دی. لاندې څو کرښې د ترکیې د مذاکراتو د مجلس جریان له تاسو سره شریکوم چې له خورا موثقو او درېیمګړو سرچینو څخه ترلاسه شوي دي. د مجلس ټولې مادې نهایي شوي دي، فقط یوه ماده باندې بحث روان و چې پاکستاني اړخ په سپک او ناسم چلند سره مجلس ګډوډ او خراب کړي. د پاکستان اړخ د مذاکراتو په میز خپل حواس او اخلاق په ټولنیزه توګه له لاسه ورکړي وو. سپکې سپورې یې کولې. دې وضعیت منځګړي ترکان او قطریان هم سخت خفه کړل. د پاکستاني ټیم مشر چې خورا بد چلند انسان و له افغان لوري څخه غوښتنه کوله تاسو ټول هغه ګروپونه افغانستان ته در وغواړئ او کنټرول یې کړئ چې په پاکستان کې بریدونه کوي. د پاکستان دې غوښتنې چې له افغانستان څخه یې وغوښتل چې د ټي ټي پي ګروپونو تاسو افغانستان ته در وغواړئ او هلته یې کنټرول کړئ. منځګړي د قطر او ترکیې استازو هم حیران کړل چې دا څه ډول غوښتنه ده چې خپلې باغي ډلې په تاسو کنټرولوي. افغان لوري ځواب دا و چې هغه خو زموږ مربوط خلک نه دي، ستاسو د هیواد اتباع دي، نو موږ څنګه ستاسو هیوادوال او جنګ کوونکي ګروپونه خپل هیواد ته راوغواړو او بیا یې موږ خپله کنټرول کړو. د دوی بله غوښتنه دا وه چې که په پاکستان کې ټي ټي پي کم برید وکړي موږ یې هغه له افغانستان څخه اخلو. افغان لوري ځواب ورکړ چې د پاکستان دننه بریدونه کنټرولول ستاسو د نظامیانو او امنیتي ځواکونو کار دی. موږ صرف دا مسؤلیت لرو چې زموږ له خاورې ستاسو خواته څوک تر پرې نږدو. پاکستاني اړخ وغوښتل چې تاسو به تضمین کوئ چې ټول هغه ګروپونه به کنټرولوي چې له افغانستان څخه د پاکستان بریدونه تنظیموي. افغان اړخ ورته وویل سمه ده، موږ به هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې په استفاده به پر پاکستان حمله وکړي، خو په مقابل کې به پاکستاني اړخ هم تضمین راکوي چې نه به په خپله پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کوي او نه به هغو امریکایي ډرون الوتکو ته اجازه ورکوي د پاکستان له خاورې او فضا څخه په استفاده راځي د افغانستان حریم نقض کوي. همدا ډول د داعش پدیده به هم د پاکستان له خاورې په استفاده په افغانستان کې بریدونه نه کوي. پاکستاني پلاوي په لومړي سر کې خبره ومنله، خو لږ وروسته ټلیفون ورته راغلی چې کله د ټلیفون څخه بیرته مجلس ته راغلل د خپلې خبرې پر شا سول او ویې ویل چې پاکستان نسي کولی د امریکا د ډرون مخه ونیسي او یا د داعش تضمین وکړي. بله جالبه دا وه کله چې د افغانستان لخوا د امریکایي ډرون د بندېدو او د پاکستان له فضا څخه د نه راتېرېدو خبره وسوه، د پاکستاني مذاکراتي ټیم مشر جنرال شهاب اسلم وویل دا خبره باید ونسي. د افغانستان لپاره د قطر سفیر مردوف چې په مجلس کې حاضر و ورته ویل چې ښاغلیه غوږ ورته ونیسه، خبره په نیمایي کې مه قطع کوه، دا د افغانانو یوه اندېښنه ده. پاکستاني جنرال شهاب وویل چې امریکایي ډرون چې زموږ په فضا افغانستان ته تېرېږي دا خو ستاسې د قطر له هوایي اډې راپورته کېږي، ته یې هلته ولې نه بندوې؟ د قطر سفیر ورته وویل چې موږ به هلته له امریکا سره شاید یو تړون ولرو. جنرال شهاب وویل موږ هم له امریکا سره تړون لرو، یعنی پاکستان له امریکا سره د افغانستان د حریم د نقض کولو تړون لري. نور فعلا د مذاکراتو بهیر متوقف شوی دی. تاسو کولی شئ له پورته معلوماتو څخه ملامت او سلامت وپېژنئ او دا قضاوت وکړئ چې هغه څوک دی چې اوبه خړوي او بیا ماهیان پکې نیسي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل نوی دی، تر ملګرو پرې هم ورسوئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.